ادی وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې الله پاک جل جلاله فرمائی چې ما ته محبوب بندگان هغه دي چې هغه په افطاری کې جلدی کوي، هغه په روزه ماتي کې جلدی کوي. قرونو ګره دی دا مطلب نه چې ټیم نه ده شوی او ته ګوره اذان به ټیم او کو به افطار کوه، نه ګوره کو کم سړی د غروب الشمس نه مخکې یو منټ مخکې روزه ماته کړه د ټوله ورځ روزه نه ده شوې. دا مونږ چې الحمدلله 14 غنټې دا ګرمۍ کې روزه نیسو او بیا مو یو منټ د غروب الشمس نه مخکې ماته کړه، ستا دا 14 غنټې ګورې هسې لاړې. او د کم مؤذن په اذان باندې چې تا دا روزه ماته کړې ده او دغه مؤذن د دې نه خبر نه ده. وروڼه مؤذنان حضرات هغوی له ګورې پکار دي چې هغوی د ټیمونو هغوی ته د اذان د ټیم معلومات وي چې نور څه ټیم کې ډوبېږي، طلوع کم ټیم کې کېږي، د مازدیګر نو ټیم کم ټیم داخلېږي، د ماښام څه ټیم داخلېږي، د سبا څه ټیم راخېږي. مؤذنین او حضراتو له دا پکار دي ګورې. او چې نه د ټیمونو نه وي خبر او بس راځي بې ټیم اذان کوي. زمونږ فقهای کرام فرمایي چې چا بې ټیمه اذان وکړو نو مخکې اذان کول سنت طریقه وه او چې بیا دې بې ټیمه کړې ده فقهای کرام فرمایي دغه اذان دوباره کول واجب دي، دغه اذان دوباره کول واجب دي پتا باندې. لیکن وروڼو زموږ مؤذنان حضرات هغوی ګوره ټیم ته نه ګوري او راشي. ما بعضې کسانو ته ووایي چې الحمدلله زموږ په اذان باندې ګوره روژه ماتوئ. موږ چې اذان وکړو هغه ټیم کې به یې روژه ماتوئ. موږ باقاعده په نقشې باندې اذان کوو او زموږ علما کرامو چې کومه نقشه جوړه کړې ده مفتیان حضراتو هغوی لیکلي دي چې کله نور ډوب شو د اذان ټیم وشو نو احتیاطاً یو منټ یا 2 منټه هغې پسې تاسو انتظار کوئ او د هغې انتظار نه پس به اذان کوئ. او چې نه نور لا ډوب شوی نه ده او ته لاؤډ سپیکر ته ودرېږې او اذان کوې، وروڼه د دې روژې به څوک ذمهوار وي؟ دا خو د الله پاک جل جلاله حکم ده چې تاسو ثم اتموا الصیام الی اللیل، تاسو روژه پوره کوئ تر شپې پورې، یعنی چې کله شپه شروع کېږي چې کله نور ډوب شو بس بیا شپه شروع شوه او تا د نور ډوبېدو نه مخکې روژه ماته که، د دې به قیامت کې څوک ذمهوار وي؟ الله پاک جل جلاله به درنه تپوس کوي چې ما خدا حکم فرمایلی و ثم اتموا الصیام الی اللیل چې تاسو روژه پوره کوئ تر شپې پورې او تا خو د شپې نه مخکې روژه ماته کړې ده. وروڼه دې به بیا څوک جواب ورکوي؟ نو زه مؤذنین حضراتو ته دا عرض کوم چې ګوره تاسو د اذان ټیم وپېژنئ. ګورئ کو چا یو منټ مخکې اذان وکړو نو د هغه روژه او په دې باندې چا روژه ماته که دغه مؤذن دا په دې کې ګرفتار ده، دا په دې کې ګرفتار ده. هلکه ته ولې داسې بې ټیمه اذانونه کوې؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله پاک جل جلاله فرمایي چې ما ته محبوب په بندگانو کې هغه انسانان دي چې هغوی ګورې په افطار کې جلدي کوي. چې څنګه غروب الشمس وشو شپه داخله شوه بس بیا ګوره څه مه ګوره بیا افطار کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله پاک جل جلاله فرمایي دا ما ته محبوب بندگان دي. داسې نه چې بیا ځان نه رستو رو ځان رستو کوي چې زه به رستو ماته کم روژه، نه ته بیا خو د دغې حدیث مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم د الله پاک جل جلاله نه روایت کړی ده ته خو د هغې مخالفت کوې. په ما نه ته یې وروره په ټیم به روژه ماتوې. ګورې بې ټیمه ماته نه کړي، هسې نه 14 غنټې دې مفتو کې لاړې نه شي. نو سحري چې دی وکړه
به روژه و د غروب الشمس نه بعد ماتوي، خو لیکن ماتوي به په څه باندې او څنګه طریقې سره به ماتوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بهتر خدا ده چې تاسو روژه په کجوري باندې ماته کوي. تاسو روژه په کجوري باندې ماته کوي او که چېرې کجوری نه وي موجود، کجوری در سره نشته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بیا په اوبو باندې روژه ماتوئ، فإن الماء طهور، ځکه دا اوبه پاکونکي دي، پاکې دي. بیا په اوبو باندې روژه ماتوئ. نورونو دغه په دې طریقې سره ګورې روژه ماتول پکار دي. او بل دا چې روژه ګورې وروره حلال مال سره ماته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کله د رمضان المبارک میاشت راشي، الله پاک جل جلاله هر شپه د جهنم نه 10,00,000 قیدیان آزادوي. هغه کسان چې په هغوی باندې جهنم واجب شوی وي، لیکن کله چې د روژه ماتي ټیم شي، الله پاک جل جلاله د دې رمضان المبارک د برکته 10,00,000 کسان د جهنم نه راوباسي او جنت ته یې بوځي. خو لیکن د هغه سړي روژه ګورې نه ده قبوله چې هغه ګوره روژه په حرام په شرابو باندې ماتوي. شراب حرام دي که نه؟ دکه رنګې څنګه چې په شرابو باندې ده، دکه رنګې په هر حرام مال سره روژه ماتېږي. او ما طریقه ستا دا روژه نه ده شوي، تا ته د دې روژې ثواب نه میلاویږي. لیکن راشه وروره نن د مسلمان کم حالت رغلی ده، قسم ده که حلال او حرامو تمیز کوي نه کوي. درته وایم یقین سره یم زمونږ اعمالو کې ولې رونق نشته، زمونږ اعمالو کې ولې نورانیت نشته؟ دا ځکه وروره چې زه تو د حلال او د حرام مال تمیز نه کوو. 14 ګنټې روژه ونیسو، 14 ګنټې روژه ونیسو او بیا چې ماښام کینو بیا دا نه وایو چې دا مو په حلاله پخلی دي، که دا مو حرام راوړي دي، دا مو په صحیح طریقې سره پخلی دي او که دا مو په ناجایزې طریقې سره پخلی دي. هغه چې راوړو په هغې روژه ماته کو، نو ما او ستا په عبادت کې بیا څه نورانیت پیدا شي؟